انور خیال صاحب ته به ډالۍ کړمه چې زما د ستړي ژوندون ستړی داستان ټایم شته که نه لالا زما د ستړي ژوندون ستړی داستان د ماشومتوب په خوږو پوهه نه وم چې د ځوانۍ دوشته وختمه له ډېرو ستونزو سره وړاندې شومه زه به اکثره په ژوند کې تنګ شومه نو ما به اکثر له خدایه مرګ غوښتلو ما به د ژوند نه ځان جدا ګڼلو ځکه به ما له خدایه مرګ غوښتلو په یوه شپه له کاره ستړی راغلم په وجود روغ وم لکه مړی راغلم سترګې مې پټې شوې دستي وده شوم دستي لا څه کوي چې بیخي وده شوم څوک راله راشي ما له خوبه پاڅوي زما وجود ما نه په کټ پاتې شي زه خپل وجود د لاسه کلک ونیسم زه خپل وجود ځان ته په زور راکاږم د خپل وجود نه مخکې وروسته شومه یو څو کسان ما له خواله راشي زما وجود ما نه به بلی اوسي د خپل وجود پسې روان شم زه بیخي په یو دوه کې حیران شم زه څه خلک مخکې وي او څه ورپسې وجود مې مخکې وي او زه ورپسې چې جنازه مې له وجود وته بیا یې اوبو باندې راپورته کړم خپلې ډولۍ سره په خپله سیبه انور خیاله خپلې ډولۍ سره په خپله سیبه د کلي بر کنډه ورته وختمه وجود مې ونیو د لاسه که نه ورته مې وویل راپاسه که نه ما پسې ښې منډې وهلې خو چا نه لیدمه ما پسې ښې سلګۍ وهلې خو چا نه لیدمه په آخري کې زما وجود له کنده وکړه کیسه اوږده وه خو بس ما درته په لنډه وکړه سلګو نیولی وم د مخ رنګ مې بیخي خراب و د خوبه پاڅېدم د خولې خوند مې بیخي خراب و لیوال خوبونو کې خپل مرګ ولیده بیا به مې مرګ له خدایه نه غوښتلو بیا به مې مرګ له خدایه نه غوښتلو واده زلمي ته مې دغه نظم ډالۍ پته نه لګي چې څه پته نه لګي چې څه وه په دې سترګو مې تیاره وه رڼا ورځ راباندې شپه وه په ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کمه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه ښه نو چا نه مرور شو او د چا نه ګیله وکړو که اسمان تندر ګزار کړو د اسمانه ګیله وکړو چې باران مو کالړنګ که د بارانه ګیله وکړو که نصیب باندې یې پرېږدو د هجرانه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته او د چا نه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا د څه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه که وو که نه یو چې تا پرېښي یو قسم دی ښه د زړه درنه خفه یو بس د ستا نه په رادې خوا نه د بد او نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس چې مخکې الله خیر کي بس د ځان سره اخته یو زلی واله کیسه ختمه زلی واله سرچپه یو دغسې شعرونه درته وایم بیا به فرمایش وکړم خندا به درته وکړم ادا به درته وکړم د خپل معیار نه پاتې ناروا به درته وکړم ستا ځنې ته به لاس کړم انتها به درته وکړم مشکل نه لري یاره مسیحا به درته وکړم چې ته راپخلا کېږي نو ګډا به درته وکړم زما سره نور څه دي خو دعا به درته وکړم ته ووایه جانانه چې هغې له درله راشم د ورځې درله راشم او که شپې له درله راشم جرګه ته ووایه جانانه چې هغې له درله راشم د ورځې درله راشم او که شپې له درله راشم جرګه در پسې راوړم که جرګې له درله راشم په خوله به شي که نه چې دروازې له درله راشم ډېره زیاته مننه کومه دغه فرمایش به پوره کړمه د یو ملګري چې له مودو نه مروره بس ته یې پرېږده زوروره خلک ځان ور باندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره سلمان ته دې ډالۍ وي د واده زلمی دی سلمانه وي له مودو نه مروره بس ته یې پرېږده زوروره خلک ځان ور باندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی خو د مینې ناخبره ذرا فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تېر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله ښاد شي زما بیله بختوره زه تا وګټله ښاد شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې به که لاړ شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې ورکه ای زما نه بېدرکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه
جدایي زغملی نه شي بیرته راشه ونازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا د کنجکه دا پانزیب دا د کنجکه زه چې زو دې نری بار له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه د رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه مونږ نه پاتې درې باره ستا خواري زمانین ځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې څه کوو ډېره زیاته مننه کوم ډېره مننه صدر صاحب ټیم غوښته که نه چې دا غالب پیر بابا نظم رات بدري هلکانو فرمایش وکړو به یې ورته درمان لاله اجازت دی که نه او تر صاحب زمین خان لاله قربان شم خان لږ راوروسته شم الا پیر بابا راشي په دې باندې ګورې پابندي م دا به نه وایي خو بیا یې ورته وایم الا پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ په پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو او خپنې وکړي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د څه راز و نه تپوس کړي نه سلا کړي بس زمونږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي الا پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس په ټول کلی خبر کې بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته ساسې هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز بدل کړي د ځان شپېره بادونه نه خبره به رسوا شي الا پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي او بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې د نظام شو بیا خبرې د باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاشي عیاشي ده زوروله بدماشي ده زه دیوال بیخي کمزورې مهربانه پاک الله شي الا پیر بابا راشي الا پیر بابا راشي بس د انور خان ستا فرمایشونه به بیا پوره کومه مری مې وچېږي نوره قربان مو شم